د پخوا زمانې کیسه ده چې د غرونو ترمنځه یو خشته کلی و. هم په دغه کلي کې یو چودري اوسېدو چې ډېر مالداره او صبر کوونکی و. د چودري ښځه په یو حادثه کې وفات شوې وه او د ده نارینه اولاد هم نه و. د چودري دوه لوریانې وې چې د یوې نوم کشماله او د بلې نوم سدرا و. کشماله د چودري مشرۍ لور وه چې ډېره ښکلې وه. د دې د لاسه به یې ډېر غرور او تکبر کولو. سدرا د چودري کشره لور وه چې ډېره ښکلې خو نه وه خو ډېره ایمانداره او ښه جنۍ وه. چودري به د خپل دواړه لوریانو سره ډېره مینه او محبت کولو او ورته دا نصیحت پې کولو: زما خوږو لوریانو، زه خو په دې دنیا کې اوس میلمه یم. زما څه پته نه لګي د مرګ او ژوند، خو که زه نه وم نو زما ورن مال جایداد ستاسو دی. د یو بل عزت او احترام کوئ او د یو بل سره په خوشحالۍ ژوند تېروئ. خو د چودري دغه نصیحت په کشمالې اورېدو خو په هغې به یې عمل نه کو او له خپلې خور سره به یې هره ورځ جګړه وه. کشمالې به خپلې خور ته دا پیغور ورکولو او ورته دا خبره به یې په غرور سره کوله: ګوره تا ته ما ویلي و چې زما خواله مه راځه. هلته زما ملګري ناستې وې او ته هلته د هغوی خواله رالې. ستا د زما ملګري یېرېږي زما خواله مه راځه دوباره، ګنې ښه به نه وي. همدغه شانتې روزانه به کشمالې خپلې خور سدرا ته څه ناڅه کول او په هغې به یې بیا ورته ډېرې ویناګانې کولې. سدرا به د کشمالې خبرې اورېدې خو جواب به یې نه ورکو ځکه چې هغه ډېره کشره وه او د خپلې خور عزت او احترام به یې کولو. همدغه شانتې ټیم تېرېدو چې چودري وفات شو او د چودري د وفات نه پس دواړه خوریانې یې ډېرې خفه وې. او همدغه شانتې وخت تېرېدو چې په منځ کې 2 میاشتې تېرې شوې او اوس 2 میاشتې پس کشمالې خپلې خور سدرا ته د واده وویل چې زه اوس واده کوم او زه نور یوازې ژوند نشم تېرولی. او همدغه شانتې کشمالې په دغه کلي کې د یو سړي سره چې نوم یې اشرف و د هغه سره واده وکړو. اشرف د بهر نه ډېر وفاداره او صحیح انسان ښکاره کېدو خو داسې نه وه. هغه یو لالچي او ډېر چالاک انسان و. اشرف په روزانه کشمالې ته دا لمسون کولو او ورته ویې به یې چې ته د خپله خور پرېږده، دا د دې کور اوسېدونکې نه ده. د اشرف او د کشمالې دا خبرې به سدرا هم اورېدې خو سدرا به دغه خبرې ټولې زغملې او ورته هېڅ پې نه وې او صبر به یې کولو. یوه ورځ اشرف ډېر ښار و چې خپلې ښځې کشمالې ته یې دا خبره وکړه: بس دی ښځې، ستا دا خور به اوس زموږ سره نور نه اوسېږي. ته د دې خپل کور لرې کړه، کنې سبا به د ندام بیا په مال کې ایسه وړې. د اشرف د دې خبرې اورېدو سره کشماله په لالچ کې راله او خپله خور سدرا یې د کور نه په زور باندې بهر کړه. سدرا د کور نه بهر یو سیټ ته ناسته وه او دا جړه فریاد یې کولو: ما د دې خپلې خور کشمالې سره ثبت کړی و، ما خو دې ته هېڅ هم نه وې او دې زه د کور نه بهر کوم، زه به اوس چېرته ځم. او هم بیا سدرا د کلي په کوڅو کې یو طرف ته او بل طرف ته ګرځېدله او پناه یې غوښتله. سدرا لا په کلي کې هېڅ چا هم پناه نه ورکوله. نو سدرا په خفګان سره راله او د یو ونې د لاندې کېناسته او خپل ژړا فریاد یې کولو. هم په دغه لار باندې یو باچا او ملکه تېرېده خو باچا چې کله سدرا ولیده چې جاړلې نو خواته ورنه رالی او تپوس یې ترې وکړو: بچې، ته ولې جاړلې او یوازې ناستې؟ ستا څه مسله ده؟ که موږ ستا څه مدد کولی شو موږ ته ووایه. او دې نه پس سدرا په ژړا باندې باچا ته او د باچا ښځې ته خپله ټوله قصه وکړي. د باچا ښځه او باچا چې د سدرا دا خبرې واوري نو په سترګو کې اوښکې راشي او ورته دا خبره وکړي: په سدرا بچې، د نن نه د زموږ ډوډۍ. او دې نه پس باچا او د باچا ښځه سدرا خپل کور ته راولي او ورله ډېر عزت او احترام وکړي. د باچا د ښځې اولاد نه وي نو هغې ته اولاد هم میلو شي او د سدرا سره ډېره مینه کوي او ډېر خیال وله ساتي. او همدغه شانتې سدرا ته د خپل پلار مینه او د خپل مور مینه واپس میلو شي.
سدرا هم د باچا او د باچا د ښځې ډېر عزت او احترام کوي او د خپل پلار او د مور په نظر ورته ګوري. خو بل طرف ته اشرف د خپلې ښځې کشمالي نه ټول مال جایداد په خپل نوم کې اشرف چې کله د کشمالي نه ټول مال جایداد په خپل نوم کې نو بیا ورته دا خبره وکړي. یا ښځې زه اوس ټوله زندګي ستا سره نشم تېرولی، زه بل واده کوم. خو بل طرف ته کشماله چې د اشرف نه د دویم واده خبره واوري نو ورته پکاره دا خبره وکړي. دا زما مال جایداد دی، ته په دې باندې ځان دویم واده نشي کولی. اشرف چې د کشمالي دا خبرې واوري نو ډېر غوسه شي او راپاسي او خپلې ښځې ته دا خبره وکړي. دا ستا مال جایداد مخکې و، دا اوس زما دی او په دې باندې زما حق دی او زه تا ته د کور وکاږم، د دې نه وځه. کشماله چې د اشرف دا خبرې واوري نو په سترګو کې اوښکې راشي او بیا یو کمرې ته راشي او ډېره خفه وي او د ځان سره دا سوچونه کوي. ګوره چې سدرا خور ما ته خیرې کړې وې، که څنګه ما د هغې سره ډېره ناروا کړې وه، زما نه د هغې بدل ووتو. څنګه چې کشماله خپله خور سدرا بهر کړې وه نو هغه شانتې اشرف هم ولګي او خپله ښځه کشماله هم د کور نه بهر کړي. کشماله چې کله ډېره بېوسه شي او ورسره د خوراک هېڅ نه وي نو راشي یو محل ته د سوال لپاره. خو بل طرف ته دا محل د بل چا نه بلکې دا د هغې باچا وي کوم چې سدرا ته خپله لور وایي. باچا او د باچا ښځه او سدرا چیز کی چې په دې کې کشماله راشي او سوال غواړي او په عاجزۍ سره دا خبره کوي. د خدای دپاره ماله روټۍ راکړې، زه ډېره مجبوره یم. هم په دغه ټیم کې سدرا هم مخامخ کشمالي ته ودرېږي. خو کله چې کشماله خپله خور سدرا ویني نو په سترګو کې اوښکې راشي او ورته دا خبره وکړي. خوري ما ستاسو سره ډېر ظلم کړلی او ما تاسو ته ډېر په سپکه کتلي، ما وبښئ، زما نه ټول هر څه ووته. خو سدرا د زړه نه ډېره ښه وي نو خپله خور ماف کړي او هغې ته بهانه وکړي. باچا چې کله دا وګوري چې سدرا خپله خور کشماله ماف کړه نو ډېر خوشحاله شي او د خوشحالۍ د لاسه دا خبره وکړي. کشمالي لور چې تا ته خپل د غلطۍ احساس وشو دا زموږ دپاره ډېره ده. نن نه پس به هم ته زموږ سره اوسېږې، ته زموږ لور یې. او هم د دې نه پس هغوی څلور واړه په خوشحالۍ زندګي تېروي. غرور انسان تباه کړي، خو صبر او زه اخلاق انسان لوړو ځایونو ته رسوي. نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یئ نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې یو جهان مننه.